السلام علیکم، زه فواد باچا. دا زما درېیمه ویډیو ده او زما په خیال چې دا روژه نن نه سبا زمونږ شلمه روژه ده او زه امید کوم چې ډېرو کسانو پکې قرآن ختم به هم کړی. زمونږ ټاپک نن دی په لنکډ چې کله هیک شو او بیا دا یو راشین کس و. د دې راشین داسې یو ټیکنیک او داسې یو سوشل انجینیرینګ د استعمال کړی و چې د ده ته لاس چې کله د لنکډ هیک کو، د هغې نه بعد د بیا د ډراپ باکس هیک کو، د ډراپ باکس نه بعد د بیا فارم سپرینګ یو اپلیکیشن دی هغه هیک کو او د دې په مخه باندې روان و او د ډېر شی پیسې مطلب د دې چې وخت کې او ځان یې ښکلې ګاډي اخیستي و او ډېر کار یې کړی و، خو په اخره کې د ده ډزې ته وخت کو. بیا موږ په دې باندې همدغلته لاست ایکسپلینیشنز داسې در کوم یو قسم ټپس دي، هغه به یې په لیسن لرن باندې چې د دې ټولو واقعي نه موږ څه لرن کړو او موږ څنګه ځان انلاین سکیور کړو. ځکه چې انلاین نن سبا موږ فیسبوک استعمالو او داسې نور سوشل میډیا دی چې موږ هغه استعمال کوو د هغې، خو زموږ سکیورټي په ذهن کې ډېره کمه وي. هر یو کس کوشش کوي چې څومره موږ انلاین شو او انفارمیشن د خلکو سره شیر کو، خو په اخره کې موږ دا یېر کوو او زموږ په ذهن کې دا نه وي چې سکیورټي هم ضروري ده. ځکه چې یو ټپ د دې نه مخکې شروع کومه، نو کله چې هم تاسو پاسورډ ورکړئ خپل فیسبوک اکاؤنټ له یا داسې نورو سوشل میډیا اکاؤنټ له، او په هغې کې تاسو نه هغه تپوس وکړي چې ستاسو وټ از یور فیوریټ سیټي که نه، تاسو وایي ستاسو فیوریټ سیټي کومه یو ده، ستاسو د مور میډیم نیم کوم یو دی که نه، میډل نیم چې ورته وایي، او یا داسې نور د فیوریټ ټیچرز نوم صحیح. نو ګوره کوشش کوئ چې هغه بیا په فیسبوک په پروفایل باندې نه ورکوئ، ځکه چې اکثر موږ وایو فار ایگزامپل زه بورن یم په سوات کې فار ایگزامپل، او هغه وایي چې دا خو خیر دی ښه دی، خو بیا موږ ووایو چې زماغه سکیورټي کوېسچن چې یو بورن سیټي هغه هم سوات و، نو پوه شوې دغه شان دا اکاؤنټ بیا هیک کېږي. اوس زما پرسنل زه دا نه استعمالوم دا کوېسچن، خو ځکه اوس تاسو شیر کومه. نو خپل کوشش وکړئ چې کله هم تاسو داسې یو کوېسچن ورکوئ نو ګورئ هغه بیا په سوشل خپل پروفایل باندې مه شیر کوئ، د هغې د لاسه بیا ډېر زیات نقصان خلکو ته رسي. راځئ چې شروع وکړو. ټایم کوشش کوم چې ډېر اوږد لاړ نه شي، نو انجوی به یې کړو. نو لنکډ کله چې هم د بریچ او دا سایبر اټیک په دې لنکډ باندې وشو او دا رشن هیکر و، نو لنکډ 117 ملیون اکاؤنٹ چې یو هغې پوسټ کړي وو په ډارک سایټ باندې د رشن، او ډېر شی اکاؤنټس وي هغې کې زمونږ اکاؤنټس په خپله باندې هغه هم لیک شوی و. نو موږ ته میسج راغلی و چې دا پاسورډ چینج کړئ، هغه فورس پاسورډ هغه رالیږلی و. د ټول نه مخکې و شروع کوو په لنکډ باندې په دې بریچز باندې. نو وټ از لنکډ؟ لنکډ څه شی دی؟ لنکډ داسې یو پروفایل دی، پلیټفارم دی چې په هغې کې موږ خپل پروفایل راغو او په هغې کې موږ دا وایو چې زموږ د جاب ایکسپیرینس څومره دی، پروفیشنل، او بیا موږ په هغې کې څومره سرټیفیکیشن زموږ سره یي، کوم زموږ ایجوکیشن لیول دی، ټول موږ په دې کې وګورو. دلته په یونایټډ سټیټ کې او په ویسټ کې مطلب دا دی چې لنکډ ډېر زیات یو اهم او ډېر زیات یو اهمیت لري، او ځکه چې لنکډ د ترو ارګنایزیشن چې دی هغه ستا پروفایل چې کوي او ګوري چې ته په کوم اوبو کې ولاړ یې او په کوم اوبو کې نه یې، نو دا ډېر زیات یو امپورټنټ دی ایون په پاکستان کې نن سبا هم. نو کوشش وکړئ چې تاسو سره لنکډ پروفایل نه نو رخ کوي او ډېر ښکلی رخ کوي، او داسې غلط څیزونه پرې مه لیکئ، ځکه چې سبا وایي تاسو لیکئ چې آی نو هاو ټو هیک کمپیوټر اینډ بلا بلا بلا، دا پرې مه لیکئ، پوه شوې ښه. داسې پروفیشنل پروفایل رخ کوي، سایبر سکیورټي ریلیټډ، ناٹ هیکنګ ریلیټډ. نو کله چې هم کمپنۍ تاسو خلک بسې ګرځي نو کمپنۍ موسټلی لنکډ چیک کوي. نو لنکډ دغه شانتې یو سوشل نیټورک دی د پروفیشنل خلکو لپاره، ریزومې پې خلک اپلوډ کوي. نو څنګه دا لنکډ هیک شوی و؟ دا هیکر چې ولګېد نو د لنکډ هیک کوو د سوشل انجینیرینګ ټیکنیک استعمال کړو، او سوشل انجینیرینګ ټیکنیک څه و چې دی پروفایل ته ورغی ته لنکډ او ویې کتل چې لنکډ کې څوک کار کوي، او په اصل کې د دې هیکر ټارګټ چې کوم و هغه انجینیران وو. انجینیران په دې باندې امپورټنټ یو ډېر خطرناک دي، ځکه چې هغو داسې یو سیسټم ته اکسس شي چې هغه فایل ډیلیټ کولی شي او ماډیفای کولی شي.
مطلب فایل ډیلیټ کولای شي، کریټ کولای شي او ماډیفای کولای شي، د یو ځای نه بل ځای ته وړی شي. اوس نارمل یوزر چې په ارګنایزیشن کې هغه یا فایل مطلب دا چې د یو ځای نه بل ځای ته کاپي کولی نه شي، هغه ته وایي یو ډونټ هیو ا پریویلیج. پوه شوې؟ نو دغه شانتې د انجینران چې دي د دې ډېر زیات اکسس یې ډیټا بیس ته او ډیټا سینټرز ته. نو دې رشن هیکر داسې کار وکړو چې دی ښه باقاعده لنکډن ته لاړ او ویې کتل چې په دې لنکډن انجینیر څوک دی، هغه کس یې وموندو او د هغې کس په نوم باندې بیا په ګوګل کې سرچ کوو، کتلی چې دا د دې کس نور څه داسې بلاګز یا ویب سایټ نور څه شته چې موږ د کس د کمپیوټر ته اکسس وکړو. لانګ سټوري شارټ داسې کار وکړو دی کس چې د لنکډن د هیکر چې کوم دی ولګېد د لنکډن د انجینیر چې و د خپل یو پروفیشنل اس یو پرسنل بلاګ و، په هغې باندې به د لیکل چې زه څنګه یم ښه یم یو شی بل شی. پوه شوې؟ نو په هغې باندې د ده دا کوم بلاګ چې و دی په سرور باندې نه و پروت، خو د ده په پرسنل کمپیوټر کې د کوم ډیټا بیس چې و نه هغې ایښودی و. نو دې رشن هیکر ولګېد او دی ولګېد چې دی د کس د کمپیوټر ته اکسس وکړو، ځکه چې د هغه ویب سایټ ته اکسس بلاک ته اکسس وکړو، بلاک یې نه و سیکیور دومره نه و، د هغې په ترو باندې د کمپیوټر ته اکسس وکړو. او چې د کمپیوټر ته کله اکسس وشو نو په هغې په ترو باندې وی پی این استعمال کړو، ورچوال پرایویټ نیټورک چې ته کوم وایي، او لاړو د لنکډن اکاؤنټ لنکډن ډیټا سینټر ته، مطلب د لنکډن ارګنایزیشن ته نیټورک ته اکسس وکړو. کله چې د لنکډن هغې نیټورک ته اکسس وکړو نو په هغې کې دننه بیا دی چې یو د ځانه ښه اکاؤنټ راښکو او د هغې په ترو باندې د بیا ډېر شی ډیټا چې کوم او کریډنشل چې کوم دی، پاسورډ شو، یوزر نیم شو، پاسورډ، دا ټول انفارمیشن چې کوم دی دا ټول ایکسټراکټ او بار ته وښکل. نو لنکډن ته فتح نه وه د ډېر وخته پورې، او دغه شان دا انفارمیشن د خلکو لیک شو. دې رشن داسې کار وکړو، دا خو ډېر تکړه کس و، ځکه چې سوشل انجینیرنګ په ترو باندې داسې نه چې بس زه به یو ټول استعمالوم او ډایرکټ په لنکډن باندې اټیک کوم. نه، ګوره لنکډن چې و دا انجینیر یې الریډي وایټ لیسټ کړی و. مطلب دا دی چې دا لنکډن دا انجینیر چې کوم دی د دا الریډي رایټ اکسس شته، نو هغه سیکیورټي ټولز چې کوم و هغو ته پته و چې دا د لنکډن انجینیر اکسس کوي، واصل کې دا هیکر و. نو دې هیکر ټوله ډیټا راوښکه. کله چې دا ټوله ډیټا راوښکه نو بیا د هغې نه بعد په هغې کې ډېر شی خلک و، په هغې کې د ډراپ باکس خلک و، د مایکروسافټ خلک و، او د ډېرو کمپنیانو خلک و په هغې کې، او د ده موسټلی فوکس چې و هغه په انجینیرانو باندې و. نو دغه شانتې ده چې کله د دې کس ته دغه راوښکو، د هغې نه بعد موږ به وځو ډراپ باکس ته. ډراپ باکس څه شی دی؟ او اوس ګوره دا په 2012 کې دا راغلی وګورئ، breach bigger than previously known که نه. په 2016 کې مملین کوم 2016 کې د دې بیا نور هم رپورټ راووتو چې دا ډېر زیات یو غټ بریچ شی او باقي ډېر شی انفارمیشن چې و هغه لیک شوی. ډراپ باکس څه شی دی؟ ډراپ باکس چې دی دا یو شیر فایل غونډه کې پلیټ فارم دی، په دې کې خلک فایلونه یا پکچرز او یا ویډیوز، یو قسم سټوریج دی، کلاود سټوریج دی، په دې هیډ کوارټر چې دی په سان فرانسیسکو یو ایس اے کې دی. دیس کارو دا بزنس تم پرووایډ کوي دا سروسز، او پروفیشنلی او پرسنل دواړو ته دا سروسز پرووایډ کوي. نو دې څنګه هیک شوي؟ دغه شان دی هیک شوي چې د دې کوم انجینیر چې کوم دی د هغه انفارمیشنز د لنکډن د بریچ نه راواخیستل، ځکه چې دې انجینیر ډراپ باکس ته انجینیر چې دی دته لنکډن پاسورډ او د ډراپ باکس کوم نیټورک چې دی هغې پاسورډ یو شانتې و. پوه شوې؟ دا یو غټ میسټیک موږ کوو چې یو پاسورډ نه دی، چې ته یو پاسورډ هیک شو ستا د ټولو پلیټ فارم پاسورډ چې دی هغه هیک کېږي. نو دغه شانتې څه وایي ډونټ یوز د سیم پاسورډ. پوه شوې؟ پاسورډ د سیم چې هغه د سره پکار نه. نو دی ولګېد د ډراپ باکس دی انجینیر پروفایل ته اکسس وکړو دی رشن، او که خیال وکړی دی ګوټ ته ما دلته ګورئ دا هیکر چې دی دا ما سیملر وزله کوم، ځکه چې دا یو هیکر دی دغه شانتې روان دی. نو دی ولګېدو او د دې انجینیر پاسورډ چې دی دا ریوز کو د ډراپ باکس ته، د لنکډن هغه پاسورډ چې کوم، او ډراپ باکس ته اکاؤنټ ته لاګین وکړو، او د ډراپ باکس کې دننه ځانه خپل یو قسم مخکې چې زما د اس کیو ال انجکشن استعمال کړو. پوه شوې؟ نو چې کله د اکسس وشو د اس کیو ال انجکشن کمانډ یوز کړل او د ډراپ باکس ډیټا بیس نه ټول انفارمیشن چې کوم دی هغه ایکسټراکټ کړو، راویښکل دی. په هغې کې ډېر شی فایلونه او په فایلز کې دننه بیا د هغه
د خلکو یوزر نیم وي پاسورډ وي کنه باقي کې ګوره کمپنیانې چې دي ډراپ باکس استعمالوي د دې لپاره استعمالوي چې هغه ډېر شی انفارمیشن د کمپنۍ کوم ډاکومنټ چې دي هغه ورته ورخېږي یا پرسنلي موږ خپل پټوانو ته ورخېږو د کور ویډیوګانې شوې نور شیزونه موږ ټول په دې ډراپ باکس کې یا په دې کلاوډ سټوریج کې موږ ایږدو نو دغه شانتې داسې نورو کمپنیانو سنسټیو او نور داسې انفارمیشن چې به سټورو د دې کس د دې ډراپ باکس ټول انفارمیشن راوخکل او په هغې کې بیا دننه دی چې به ونه د خلکو اکاؤنټ به راوخکې او انفارمیشن به فورس کول خو په دې منځ کې بس اف بی آی والا او نور پولیسان چې هغه بس اکټیولی ګرځېدو خو انیوی دا یو داسې هیک و چې د یو پاسورډ د لاسه ډراپ باک هیک شو د ډراپ باکس نه بعد which is ډراپ باکس هم اوس په دې کې لنکډ نمبر روان دی دوی په منډه باندې لګیا دي چې خدای پاک دا ایشل شی دا به اوس موږ ایشل کوو د دې ساک چې کوم دی سیکیورټي اپریشن سنټر چې کوم دی هغه کم کسان چې کوم راوځي سیټ والا هغه ټول لګیا دي او کوشش کوي چې دا موږ د اکسس موږ بلاک کو او زموږ د انفارمیشن دی چې دی دا بار ته ونه وځي په دې وخت کې دی هم اف بی آی ته وینا وکړه اف بی آی والا سره هم ښه باقاعده رالو او اف بی آی والا هم کوشش دا کوو چې دا کس موږ ونیسو دا کوم ځای نه دا ټرافیک راځي او دا څوک دی او څوک نه دغه د لوګو ټول څه ونوځو اوس هغې نه بعد زموږ سره راځي بلو هغه دی فارم سپرینګ what is فارم سپرینګ فارم سپرینګ یو پلیټفارم و یو پزلونه کې پلیټفارم پوه شئ دا به یو کوېسچن وکړو هغه به یو انانیمس کس ته لاړو چاته به لاړو رینډملی او ستاسو آی ډي به ورته نه ښوه تاسو به یو کوېسچن وکړو چې دا پلانکی کار زه داسې کوم او څنګه یې وکړم نو تاسو ته به جواب راغی خو تاسو به دا پته نه لګېده چې دا د چا نه راغی خو هغې بل کس به دا هم پته نه لګېده چې دا چا نه راغلی دی خو یو انانیمس آی ډي به دا اوس په سروس کې نشتی نو لانګر پوه شوې دا نو لانګر ان سروس دا سپرینګ کوم یو ویب سایټ چې دی دا ختم شوی دی دا سوشل کوېسچن اینډ انسر سایټ دی ګوره دغه دی شټ ډاون ان مارچ 31 2013 وکړه I don't know 13 کې وکړه نو دی بیا بند شو ښه نو اوس به موږ دلته دننه وشو چې دی څنګه هیک شوی و تاسو به اوس وایي چې یاره دا فارم سپرینګ په زولونه کې شوی نه دا ډېر زیات یو امپورټنټ ویب سایټ و په دې کې ډېر خلکو ډېر داسې کوېسچنې کړي وي چې هغه ته سړي په ذهن کې هم نه پوه شوې او هغه پروفایل چې وي نو هغه ته ایمیل سره رجسټر وي په هغې کې د خلکو نومونه وو نو ما خو به خپل فار ایگزامپل چې پروفایل رخ کو نو هغې بل کس به زما پروفایل نه تو خو په ډیټابیس کې خو به هغې زما پروت دی چې دا فواد باچا دی د لاست نیم دا دی فرست نیم دا دی د هوم ایډرس سره د ایمیل سره او د څه نمونه کوېسچنې کړي دي او د څه نمونه انسر یې راغستې دي نو دا ټول یو پرایویسي ټایپ قسم کوېسچنې وي دا ټولې نو دغه شانتې د لنکډن هغه لنکډن چې هیک شو نو دې هیکر هم دغه شانتې وکتل چې یاره دغه شانتې او په سپرینګ فارم کې هم کسان دي د هغو انجینیر دغه شانتې انجینیر هغه پاسورډ یوز کو او وایي کتل چې د دې فارم سپرینګ نیټورک ته کار کوي او که نه کوي نو د فارم سپرینګ ایمیل یې راوغستو او هغه د لنکډن هغه پاسورډ یې راوغستو د انجینیرو د دې فارم سپرینګ نیټورک انجینیر چې کوم دی پوه شوې د دغه کریډنشل یوز کړو او لاګین یې وکړو فارم سپرینګ ته د بیا انسټال کو مانیز ډاټ پی ایچ پي یو قسم اپلیکیشن او پروګرام و نو هغه انسټال کو په سرور باندې او وروسته د بیا یو اس کیو ایل کمنډ د یوز کړو او د هغه ټوله ډیټابیس نه هغه انفارمیشن چې دی هغه ایکسټریکټ کړو راویښکل او د هغې کې ډېر شی سنسټیو انفارمیشن و چې دی بیا وروسته هغه مطلب دا دی چې آنلاین په ډارک ویب باندې پبلش کړی و نو هغې دومره غټ نقصان کړی و چې دا غونډه کمپني چې کومه ده دا چڼو ته کېښه او دا 100% ختم لایف ټایم دا لاړه ځکه د ډېر غټ سکینډل شی و او دې نور بزنس نشو کولی په هغې کې ډېر خلک و چې د هغو ډیورس شو په هغو کې ډېر خلک و چې هغو داسې کوېسچنې کړي وي چې هغه نه په ریلیجیسلی الاو وي نه داسې یو ایتیکلی الاو وي نو داسې کله کې سړي ذهن نه مني چې داسې یو کوېسچن وکړي نو دغه شانتې انانیمس یو ویب سایټ و پوه شوې نو دغه شانتې دا هم چې دی دا شټ ډاون شو نو اوس زموږ سره هیکر چې کوم دی دی ګوره بیا دا یو د ده نوم چې دی یوینجني نایکولین او یوینګني نایکولین دی چې دی د رشن کمپیوټر یو هیکر او دی نیولی په پراګو کې ان اکتوبر 2016 پراګ او دی یونایټډ سټیټ ته چې و دی بیا مطلب دا دی راوستو دی جیل کړی دی 88 months ان پریزن مطلب دا دی چې 8 کاله دی په جیل کې دی او په ده باندې ګوره دا نمونه کنویکشن ختلی دی یعنی 3 counts of computer intrusion 2 counts of internal نو ډېر شی دی ګوره 1 count of trafficking دا کس وایي یعنی
د بایجانو او د سره ګوره د ګاډي ته وګورئ د به هغه ګاډي چلول چې ځان ته پیسې خو دغه شانتې د سټوري ته لږ کومه ښه دا ټایم ډېر نه دغه کومه چې ډېر ټایم پې نه راځي خو دا ګوره دا ټول تاسو دلته یې نه یې دا ټول په ده باندې کنویکټ شوي نو دې کس ګوره دغه شانتې ډیټا بیس چې وي هغه یې لیک کړې او هغه خلکو ډېر سنسټیو انفارمیشن ته اکسس وکړو هغه یې آنلاین خرڅ کړو په هغې باندې ډېر پیسې دې وګټلې په میلیونو ډالر باندې او دا به بیا داسې ګاډي چلول شي او حکومت په رشیا کې دننه حکومت به بیا هم دغه کوی چې یاره دی لکه دا ګاډي د پیسې د کوم ځای نه راځي نو بیا بیا یې داسې یو ټریټي ده چې تاسو که خیال شي زموږ په دې ارګنایزیشن سیکیورټي کې ما یو لاګانو کلاسونه راخکړي دي او که نه وایي ګوره ډېر زیات امپورټنټ دي په هغې کې دغه شان یو ټریټي ده چې هغه د په ټول حکومت کې ټول حکومتونو سره ای بی آی یو قسم ټریټي کړي چې زمونږ داسې یو سیټیزن یا ستاسو داسې یو سیټیزن چې هغه ستاسو حکومت ته نقصان رسوي نو موږ به یې تاسو ته درکولی شو او تاسو به موږ له راکولی شئ هغه په سایبر ورلډ کې او په ډېرو قسمونو کې جدا جدا لاګانې دي اخر وګورئ خو دغه شان د داسې د رشیا سره هم د یونایټډ سټیټ یو اګریمنټ و چې که څوک هم داسې کمپیوټر یو کرایم کوي نو موږ به یې تاسو له درکوو او که ستاسو څوک کوي نو موږ له به یې راکوئ نو دغه شان دي بسې دا وارنټ وکړو او دا وارنټ چې و دا لاړو نو په دې باندې تقریبا چې زما په خیال شپږ آلموست یو کال په دې پروسس لګېدلی او که زما په خیال د دې نه سیوا و خو په دې دومره ټایم ولګېدو او دا کس چې کوم دی ونیو په دې پراو کې او دی راوستو او دلته اوس په جیل کې دی په یونایټډ سټیټ کې خو زه درته اوس تاسو ته دا یو قسم اډوایس در کومه چې ډېر شي خلک زه یې نه ما هغه وایي سایبر سیکیورټي او مای ګاډ وایي هاو وی ګن هیک نو تاسو هیک کولی د سایبر سیکیورټي مطلب دا دی چې سایبر په انټرنیټ چې څه دي او د هغې سیکیورټي د هغې هیک کول نو سایبر هیکینګ نه دی سایبر سیکیورټي سایبر سیکیورټي چې دی دا ډیره لازمي ده او کله چې هم څوک دا غلاګانې کوي پاکستان ګوره یو خبر ده کوم امریکا ډېر یو ضرور ملک دی پوه شوې سټرانګ ملک دی او ویلتي ملک دی نو کله چې هم په پاکستان کې څوک دا کار کوي نو ښه پاکستان حکومت ته وینا کوي او هغه جیل ته غورځوي او دا نیک ښه په کار ځکه که سبا ورځې بیا تاسو چېرته ویسټ ته لاړ شئ کار لپاره دا ستاسو ټول په بیک ګراؤنډ چک باندې راځي یا تاسو ایمبیسۍ ته لاړ شئ او اپلای کوئ هغو تاسو څه نه وایي هغه تاسو ته بس ویزه چې هغه ډیکلاین کړي خو د هغې لاندې مین وجه چې هغه تاسو دغه شانتې په یو سایبر اٹیک یا په څه کې تاسو انوالو وئ نو هغه ستاسو هسټري چې کومه ده آنلاین هغه ټوله پبلیک شوي نو باید دا شی مه کوئ پوه شوې دې څه ضرورت نشته ځکه چې په دې باندې څوک څه کول نه ښکاري چې او مای ګاډ آی نو هاو ټو هیک اټ مین پوه شوې دا چیزونه چې په زول دي د کمپنۍ لپاره پینټریشن کولی شي خو دا نو انیوی ټاپک ډېر اوږد ځي د دې نه ګوره لیسن لرن چې کوم دی اوس دا چې دی دا د ګوګل ټرانسلیشن دی پوه شوې او دا پښتو کې دی ور د وایي دا ویډیو پازې کوي ځکه چې زه ما څه دومره ټایم نشته دا نشم ورکولی خو د ټول نه مخکې ویز ټو سټی سیف آنلاین پوه شوې څنګه به موږ آنلاین سیف ځان پاتې کوو یو خو د ټول نه مخکې دا کار وکړئ چې یو پاسورډ به نه استعمالوئ د ټولو اکاؤنټ لپاره که یو اکاؤنټ ستاسو لیک شو هیک شو ستاسو ټول اکاؤنټ چې کومې دي هغه به هیک شي نو دغه ما لیکلی دی چې do not use similar password for all accounts بل دا دی چې یوز سټرانګ پاسورډز سټرانګ پاسورډ چې څومره یوز کولی شئ چې یو خپل نوم به کې مه لیکئ چې ستا اوس ګوره په یو ایمیل دی fawad@gmail.com فار ایگزامپل دا نشتي نو داسې به بیا نه کوي چې فواد پاسورډ شو هغه هم که لکه اف کیپیټل شو ا ډاون لوور کیس شو دا مه کوئ پوه شوې کیمل ټایپ پاسورډ استعمالوئ په هغې کې ورسره لاندې باندې مطلب دا دی اپر کیس لوور کیس نمبرې ساینز او دا هم په دې ځای کې سیو کول غواړي ګوره یو ویډیو ما راښکړې ده هغه ما راښکړې ده په کی پاس باندې پاسورډ مینیجر دی پوه شو په هغې کې ښه باقاعده پاسورډ سټور کولی شئ نو سټرانګ پاسورډ استعمال کوي د هغې نه بعد ښه باقاعده چې ستاسو کوم کمپیوټر یا موبایل ډیوایس دي هغه اپډیټ ساتئ 2 نمبر انټي وایرس سافټویر مالی د هغې څه پیدا نشتي که تاسو یو 2 نمبر انټي وایرس سافټویر والی او هغه بیا سبا ورځې اپډیټ کېږي نو کم نوی وایرس چې راوځي هغه به کار نه کوي هغه به بیا بلاک کېږي نو داسې به زول دي د هغې نه بعد بل چې کوم دی keep personal information personal مطلب دا دی چې خپل انفارمیشن چې ستا کوم یو دی پرسنل هغه پرسنل کې دی هغه په سوشل میډیا ته ضرورت نشته چې تاسو هغې باندې پبلش کړئ یو شی مې وکتو
چې په فیسبوک باندې ډیر شي خلک ته چې دا هغه ته فیسبوک پروفایل دي چې لکه لنکډ ریزومه باغې باندې د جابونو غټول ډیټیل ورکړي د کم ملکونو د چې کوسیږي په کم ځای کې چې هغه پاتې شي دی یا خود یو قسم پر پړی به کلی کلی دا پوه شوي دا ټول یو ډیر ښه کې عادت ته او the more you put it the more you will be in the target پوه شوي ضرورت نشته چې تاسو ډیر شي انفارمیشن چې دی هغه شیر کړئ د هغې څه ضرورت نشته keep personal information with yourself personal پوه شوي بیا چې دی کنه sharing too much personal information can be dangerous مطلب دا دی چې تاسو ته اوس ما به ګپ ولګوو چې کله هم تاسو انفارمیشن خپل انفارمیشن personal information دی او هغه تاسو شیر کوئ دقه شانتې د دې رشنو به شانتې د هیکر چې کوم دی به راځي دی به سوشل انجینیرینګ کوي او د هغې په ترو باندې تاسو ته هم نقصان رسولی شي او تاسو ارګنایزیشن کې چې کار کوئ هغې ته هم نقصان رسولی شي نو دا نه چې بس تاسو یو ټول استعمالوئ په هغې باندې هیکینګ کوئ پوه شوې داسې بزول شی دی خو سوشل انجینیرینګ چې دی هغه ښه باقاعدت د لغه نه کېږي د دې سوشل میډیا نه تاسو له یو ایډوایز در کومه هر یو کس وایي د پاکستان کې میجارټي خلک چې دی میسیجونه ماته کوي وایي زمونږ اکاؤنٹ چې دی هیک شوی دی برادر اینڈ سسټر د ټولو نه مخکې خو پاسورډ چینج کوي او داسې چینج کوي چې هغه په بل تاسو یو پاسورډ د فیسبوک نو بل ټویټر وي پوه شوئ چې یو بل سره کولایډ نه کوي ښه باقاعده د هغې لپاره موبایل نمبر به کې دننه ورکوي 2 step authentication چې ورته وایي او بل دا دی چې هغه ایمیل چې به کې تاسو دننه کوم ورکړی دی هغه ایمیل له 2 step authentication ورکوي وګورئ چې هغه تاسو کله پاسورډ ورکوي نو هغه تاسو ته دوباره کوډ راشي یا کوډ بیا ورکوي سیو پې مه وایي اکثر دا غټه غلطي ده خلک یې کوي او هغه څه غلطي ده هغه وایي د ستاسو نه براوزر اکثر تاسو کوي یو وانه سیو یور پاسورډ نو دا ډېر ګران کار دی چې په مخه چې پاسورډ ورکړئ خو ستاسو به یاد شي خو دا کار ښه دی چې تاسو کله پاسورډ ورکړئ نو هغه به ډایرکټ لاړ شي ټکس میسیج د ټکس میسیج نه واپس راشي سیفست وی پوه شوې ځکه کله چې هم بیا ستاسو کمپیوټر کمپرومایز شو او یا ستاسو د براوزر چې دی په هغې باندې یا داسې مالویر یا داسې بل څه هیکرو څه انسټال کړو یا تاسو ډاونلوډ کول او څه یې انسټال کړو نو د هغې د لاسه بیا ستاسو ټولې اکاونټ چې کمپرومایز وي که تاسو بیا شل پیرې هم پاسورډ چینج کوئ هغه به په مخه باندې کمپرومایز کېږي په مخه باندې به کمپرومایز کېږي د ټول نه مین خبره دا ده چې انفارمیشن خپل پرسنلی ډېر مه شیر کوئ آنلاین او که شیر کوئ نو په داسې طریقه باندې شیر کوئ چې سبا ورځې به تاسو ته تکلیف نه راځي نو لاست بټ not لیست په آخره کې کوشش دا وکړئ چې تاسو به چې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت که په هر ملک چې په لیست باندې را نشئ پوه شوې دا ستاسو د موبایل آی پی ایډرس تاسو چې کوم سروس استعمالوئ که آی فون دی یو فون دی که ټیلینار دی که وټ ایور کمپنۍ کې تاسو اوسېږئ که نه ټي موبایل شو اے ټي این ټي شو او دا کوشش وکړئ چې که تاسو یو قسم هیکینګ کوئ دا ټریفک جنریټ کوي او دا ټریفک چې دی ښه باقاعده د کمپنۍ ته پته لګي او حکومت چې دی د کمپنۍ نه ډیټا راوښکې شي او هغه ته ښه په حکومت ګوره ستنې هر ځای کې په ملکونو کې ستنې ورزېدلې دي او دا ستنې چې دي دا تاله کنیکشن درکوي دا سیټلایټ نه دي دا ستنو ته نه راځي او دا ستنه چې ده نو تاسو چې اوس په یو کلیک دلته ولاړ او ستنه دلته ولاړه ده نو د دې نه چې دلته راځي نو جیو لوکیشن فینس دی ته وایي پوه شوې دې ګوري ښه باقاعده چې دا کس کم ځای کې و هر یو ځای چې دی له باقاعده آی پی ایډرس ورکړی شوی دی او هغه نیټورک آی ډي چې کومه ده هغه حکومت راوښکې شي او بیا بلکې امریکا ویسټ استرالیا نیوزیلینډ که تاسو کوشش کوئ چې زه لاړ شم او زه مخې ته به سبا ورځې بیا دغه کومه ده استرالیا ته به اپلای کوم یو اس ته به اپلای کوم انګلند شو آیرلند شو یا په یورپ کې څه ملکونه شو یا کینیډا شوه دی ښه باقاعده ستاسو پروفایل چې دی دا چیک کوي without your knowledge نو زما لاست ایډوایس دا دی چې کوشش مه کوئ د هیکینګ او د دې شیزونو دا ټول بزول شی دی کوشش وکړئ چې زده کړه څنګه وکړئ چې سیکیورټي څنګه ده او د میجارټي ستاسو 90% چې هغه تیوري او 10% چې هغه پریکټیکل کاري کله چې هم تاسو کمپنۍ ته لاړ شئ نو په هغې کې به تاسو بیا ښه باقاعده تیوري استعمالوئ د هغې په ځای باندې هغې په ترو باندې به تاسو کمپنۍ بچ کوئ په دې باندې به یو ویډیو راغوم انشاءالله ټول اوسېږئ هغه به داسې ویډیو وي چې سایبر سیکیورټي دا په سایبر سیکیورټي کې بیا کم کریر دی او هغه څومره ټیکنیکل کس ګوري او څومره نان ټیکنیکل کس ګوري د نان ټیکنیکل کس لپاره
کم راوټ پکار دی چې استعمال کی او د ټیکنیکل لپاره کم یو راوټ دی چې هغه استعمال کی او دا دواړه راځي په سایبر سکیورټي کې پوه شوې سایبر سکیورټي چې دا غواړي هغه داسې نه چې بس ته وایي چې هر یو شی چې دی خلک یې کوي هغې لپاره جدا پروسس دي د هغې لپاره جدا سرټیفیکیشن دی هغه به کول غواړي خو زمونږ ټاپک چې نن دی هغه پوره شو نو دغه د یوټیوب چینل هم دلته دا دی په دې تاسو سره کې ایټ فواد باچا باندې او ویب سایټ هم دغلته شته نو تاسو اني ټایم هغه ته اکسس کولای شئ او ایچ ډي به تاسو ان شاء الله باغې ملاويږي کله چې فیسبوک باندې ګورئ او میجارټي مرګري چې کم دی هغه فیسبوک باندې ګورئ نو په یوټیوب باندې هر شی الډي ما اپلوډ کړی پوه شئ نو خپل مطلب دا چې څومره زمانه کېږي زه به شیر کوم او تاسو دا غینه پیدا والی او اگین نه د سبسکرپشن او نه د فالوورز د دې څه پیدا ما نه راځي پوه شئ نه ما الډي فول ټایم جاب دی هر څه برابر دي دا خو تاسو لپاره دی تاسو لپاره یو کنټریبیوشن دی امید زه کوم چې په دې باندې تاسو پوه شئ په پښتو کې موږ به نور هم داسې بریچز یا تاسو مشکلات تاسو ماته وایي ان شاء الله په هغې باندې به زه یو ویډیو تاسو ته وکړم او تاسو ته به کلاریفیکیشن درکړم ان شاء الله صحیح شو دا ختمه شوه او سلام علیکم او امید کوم چې تاسو انجویمنٹ وکړو او مطلب دا چې بس دا و زموږ سره یو رشن هیکر او هغه لنکډ ډراپ باکس فارم سپرینګ او فارم سپرینګ خو بیخي چانو ته کېنو خلک کو او باخره کې هغه بیا ونیوي شو او جیل ته گزار کو او زمونږ لیسن لرن چې کوم هغه ما ته ډسکرایب کو چې موږ له څه په کار دي چې موږ انلاین ځان سیف او سکیور پاتې کوو